وایي دلته چول یې خرڅوه خو بهر ملک ته مه ځه، پوله یې خرڅوه، ملیان یې خرڅوه او په خپله تللي پراته دي. دا څه وجه ده یاره؟ مونږ یارئ او په خپله ځي. مونږ راغلي وو دا د میادم سره بیخي په لیول کې یو ځای د هغې سره ناست یو، خو دې ملګرو ته مې دا خبره وکړه، ما یاره تاسو په دې ویډیو کې یو څو خبرې وکړئ، بهر ملک کې خلک دي ډډې والي صوفو ته ناست دي یا په دوه چتو کټونو کې، دوه چتې درې چتې کټونه دي هغو کې ناست دي او دې ته ناست چې دا کلی ویني دا ورته وښیو. نو دوی دا خبره مې ورته وکړه، ما خلک سپوږمۍ ته وخاته او تاسو ما په ویډیو کې خبرې نشئ کولی. نو د یو خو پکې دا خبره وکړه چې سپوږمۍ ته چې کم خلک ختلي دي که نه، مونږ چې کوم ځای ته ختلي یو نو سپوږمۍ والا به داسې ځای ته هم نه وي ختلي. او بله دا خبره وایي سپوږمۍ ته چې ځې نو ځان سره به اکسیجن وړئ. اورې دلته اکسیجن دی، دغه ته ضرورت نشته. نو دلته څه چل دی؟ ښه ښکلی اکسیجن دی، لکه سپوږمۍ ته چې څوک خیږي هغه ځان سره اکسیجن وړي چې لکه څه دغه ونه شي. دلته الحمدلله ښه ښکلی هوا چلیږي، کاربن ډای اکساید دی او ښه مزیدار ښکلی ځای دی او ښه وګوره میادم دی علاقې ته داسې څه که ښه ښکلی په دغه باندې ښکاري. اوس نوړۍ د دا لار بیا کوم ځای ته دا په دغه کنډو باندې چې واوړې مخامخ سیده په دې سواتو خوړ باندې چې ور وخېږي مخامخ دغه ځای کې کنډو اوس دې لوړې لږ پناه کړلی په دې چې ور واوړې ډایرکټ بالپورۍ ته کوزېږي. ته په دې ځینو باندې تللی؟ زه مخکې یو دوران کې په دې سایډ باندې تللی وم، داسې د هغه غاړې نه راغلی وم، د کشمیر سایډ نه په دې سایډ باندې راکوز شوی وم پیاده او د الپورۍ نه په دې غر باندې مونږ راغلي وو او دې میادم ته راکوز شو او بیا داسې په دې سایډ باندې چې بره وخېږي مخامخ دغه ښکاري دې ته سریت وایي. د سریت په دې منځ کې دغه ځای کې یو ځای دی میابند کنډاو ورته وایي چې هغې ته ور واوړې نو اخوا ته بیا شڼکو ته هم لار ده، پیاخ ورته هم لار ده او په دې غرونو باندې چې ځې که نه ډېر ښکلي ښکلي ځینې دي، ښه مزیدار ځینې دي او چې څوک پکې وګرځي. قصه پکې وکړه یا پکې نیسره پکې که راځي هسې په ساده الفاظو کې وایي ستاسو د مسافرو د مینې محبت په تمه چې او د شربت په تمه ولاړ مازدیګر شو او مسافرو ته ښه ښکلي دوا سلام او ښاد او آباد اوسئ. دا په کوم ځای کې کار کړلی؟ زه په سعودي کې پاتې شوی یم، خمیس ابها وادي اشبل الخیمه په دغه ځایونو کې پاتې شوی یم، طیب کې پاتې شوی یم، جده کې بن مالک کې پاتې شوی یم او لږ ښه بلها پکې ګرځېدلی یم په دغه لږو لږو ځایونو کې. څه کار به دې کوو؟ دا راته یاره ما خو به خزانونو کار کوو، ټینکۍ به مې جوړولې دي، غټې غټې ټینکۍ وې، په یو ټینکۍ کې به څلور ورځې لګېدې او چې په هغې کې به یو ټریله اوبه راتلې او د خټکو سره مزه یې ولې ونه کړه؟ دا راته ووایه دا خلک دي که نه ډېر خلک دا خبره کوي، وایي دلته چول یې خرڅوه خو بهر ملک ته مه ځه، پوله یې خرڅوه، ملیان یې خرڅوه او په خپله تللي پراته دي. دا څه وجه ده یاره؟ مونږ یارئ او په خپله ځي. نه دې کې خو د یارولو خبره نشته او دا خو د هر سړي خپل لغه دی، که لاړ شي ځان له مزدوري هم وکړي، حج عمره کې قسمت شي هغه به هم حج عمره به هم وکړي، خپلو بچو لپاره مزدوري هم وکړي، هغه مستقبل د سکول مدرسې. نو د دې ژوند نه دې څه خوندونه واخیسته که څه وشو پکې؟ شکر الحمدلله اوسه پورې ښه ټایم پاس شو او ښه برابر. عشق دې چېرته لړاو کړلی؟ عشق عشقونو والا زه نه یم. ولې؟ عشق خو چې انسان یې لړاوهي یار. د دې خبره هم صحیح ده چې سپوږمۍ والا چې دي نو هغه به داسې ځای ته نه وي راغلي. دا خبره صحیح ده، سپوږمۍ والا به شملې هم نه وي خوړلې. مونږ لاړو اوس یو سړي سره ښکلې شملې وخوړې. نو د دې دا خبره هم څه حده پورې صحیح ده، ځکه چې داسې په یخ سوري کې یخ شملې، یخ ماسته، غوړي، پی او داسې شملې چې په هغې په سر باندې چې کوم غوړي یا کوچي چې کوم چې په بریتو پورې نښلي او هغه ماسته چې په هغې سر باندې چې کوم دی زیړ پیره وی او د چینار سوري ته به هم سپوږمۍ وال نه ناست او د یخې چینې په غاړه. او بل زمونږ ټول مسافرو ته دا دعا ده چې هغه خپل وطن ته د خدای پاک په خیر خیرت سره راولي، چې هغه هم د خپلې ابۍ د لاس شملې وڅښي او ماسته وخوري، غوړي وخوري او دلته د چینار سوري ته کیني او د ژوند نه خوندونه واخلي. نو چېرته چې ښاد او آباد اوسئ، مونږ له په کمنټ کې جواب راکئ او اجازت راکئ مونږ له د خدای په امان.